آیا سږکال به بیا د آیرلینډ خلاف افغان لوبډله دا ریکارډونه تازه کړي او کنه؟ ګرانو مینوالو السلام علیکم. دوستانو، آیرلینډ د 7 کالو راهیسې افغانستان څخه شلوریزه لوبه نه ده ګټلې. ضیا شریفي چې د لومړي ځل لپاره نړیوال کرکټ پیل کړ، د لومړي ځل لپاره کرکټ ملي لوبډلې ته راغی او د لومړي شلوریزې سیالۍ پیل په نړیوالو ویکټ وکړ چې پکې د بریدګر بیټسمین پال سټریلینګ ویکټ ترلاسه کړ. بیا ورپسې دوستانو په همدې کال راشد خان د نړیوال کرکټ ویکټو ریکارډ چې د پښتون لوبغاړي شاهد خان افریدي سره هغه مات او په دې توګه یاد ریکارډ او ویاړ افغانستان ته ور وبخښه. ګوګلی راشد خان د دوهم ځل لپاره په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې سر په سر 15 ویکټې واخیستې. بیا په همدغه کال ګوګلی ماستر راشد خان د آیرلینډ خلاف په 10 سیالیو کې 29 ویکټې واخیستې او راشد خان هټریک هم وکړ. راشد خان ارمان په 38 نړیوالو شلوریزو سیالیو کې 15 ویکټې هم پوره کړې. راشد خان بیا په خپل نړیواله کرکټ کې لومړی نوم ځان ته وقف کړ. په همدغه کال بیا افغانستان پر لپسې 10مه شلوریزه لوبه هم وګټله. افغانستان بیا په 2019 کال کې سر په سر د 3 شلوریزو سیالیو پیل په بریا وکړ. په همدې کال بیا نبی اساخیل مین آف د میچ او مین آف د سیریز هم اعلان شو. نو دوستانو، آیا سږکال به بیا هم افغان لوبډله داسې ریکارډونه جوړ کړي او کنه؟ لاندې په کمنټ کې خپل نظر موږ سره شریک کړئ. تر بیا بلې ویډیو د لوی الله په امان په دعاګانو کې مې یاد ساتئ.